غواړو شریعت باندې سمسور امارت باندې ګران افغانستان ګران افغانستان. زما نوم علي احمد ده، د پکتیا ولایت یو تن د بوټ فروشي کاروبار کوم. الحمدلله امر بالمعروف افغانستان کې یوازینی خلک دي چې خلکو سره همکاري کوي، د خلکو غږ په سړه سینه اورېدلی ده او همیشه چې موږ ته کومه ستونزه پیدا شوې دوی په سړه سینه د موږ غږ اورېدلی او خپل موږ شکایت بار بار ورته کړی ده، دوی اقدامات کړي. الحمدلله امر بالمعروف نه خلک خوشحال دي، همکار دي د خلکو سره او همدارنګه عام خلک هم ورسره همکار دي په هره برخه کې. انشاءالله ټول خلک ورنه راضي دي، کوم داسې کومه پیښه نه ده شوې څوک ورنه خفه شوي یا ورنه چا ورنه شکایت کړی وایي د خلکو سره ښه رویه کوي. او یوازینی ښه کار دا ده چې خلک بس د اسلام فرامینو ته او اسلامي ارشاداتو ته دې ته متوجه کوي. په دې کې باید څوک خفه نه شي، هر څوک باید خوشحاله شي. ګران افغانستان ګران افغانستان ګران افغانستان ګران. هر نظام ځان ته اصول لري. د اسلامي شریعت یو تر ټولو ښه ځانګړتیا د نور نظامونو نه یو غوره ځانګړتیا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دی. او نهي عن المنکر چې دا قرآن کریم الله جل جلاله موږ قرآن کریم کې فرمایي چې تاسو امر وکړئ په ښو چارو او له بدو چارو منع وکړئ که نه. عمل بالمعروف د یو اسلامي نظام لپاره ډېر مهم اصل دی. د یو بل نظام نه موږ دا یو ښه دلیل ګرځولی شو چې اسلامي نظام کې یوه ځانګړتیا یې ده، بهترینه ځانګړتیا چې د عمل بالمعروف ځانګړتیا یې ده. ګل کړ تښتي نور خزان تښتي نور خزان تښتي نور خزان تښتي نور خزان ځاله د زمرو دی زړه د ټول امر بالمعروف نهي عن المنکر خدای پاک په قرآن شریف کې فرمایلی دی چې تاسو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکړئ. موږ ولې تر راضي او متعصبین هغه نه موږ بالکل راضي. اوس د جمعې په ورځ د دوی بېچاره راځي یعنې بلاسپیکر باندې ووایي چې تاسو جمعې لمونځ ته لاړ شئ. نور موږ ته بده ورځ هم نه ده ولی او موږ ښه تر راضي یو موږ تر راضي یو صاحب. او د شیخ مهدی جام د ملخیان. خب در قدم روز باید بگویم که امر بالمعروف و نهی عن المنکر یک است یک وظیفه و چی هر مؤمن مسلمان است. این مختص به یک فرد نیست و هر کس باید امیر چه زندگی روزمره خود تطبیق کنه و ایرین چه کنه. و دیگه کس ما از این کارهای ناراضی هستیم که یک سری مقررات بر نو وضع کرده و از این خاطر ما از کارکردهای ناخوش هستیم. شیطان دا وحشی شیطان دا وحشی شیطان. د امر بالمعروف له کړنو نه بیخي راضي یو، لکه ښه فعالیتونه کوي، خلک اسلام ته دعوت کوي، ښې لارې ورته ښیي. بیخي راضي یو ځکه چې دا خو یو ښه کار ده چې دوی راضي او خلکو ته دا لارښوونه کوي چې مثال د منزل وخت ده دکانونه بند کوي او لمانځه ته لاړ شئ. نو موږ راضي یو، اسلامي کړنې دي ټولې باید راضی اوسو. گران افغانستان. ابراهیم هستم از شهر پکتیا. از بالمن معروف بسیار خوشحال هستیم، آرزوی خوب داریم از یا دیگه. پیار کس که انشالله خدمت میکنن قضیه خوش هستیم. تا که در بازار هستیم از اینا بسیار خوشحال هستیم. راوی میکنن که مسلمان هم را خوشحال هستم رایشان دیگه. چی است که بس خوب است. سلامت باشین. کولی خراسان کولی خراسان کولی خراسان کولی. زما نوم عبدالقیوم زړور د پکتیا ولایت د ګردیز د ښار اوسېدونکی. د امر بالمعروف د کار کولو یا مثلا دلته خلک سره راویه دغه نه موږ بیخي زیات راضي په خاطر دی چې دا د هر مسلمان د هر انسان دا وظیفه ده چې کوم شی اسلام موږ ته غوره کړی هغه باید موږ خپله مخته یوسو. محتسبین دلته راځي موږ سره ښه راویه کوي، موږ ته مقصد هغه شی چې په اسلام کې روا ده هغه موږ ته دوی تشریح کوي او موږ باید په هغه باندې عمل وکړو. تاج د غزنوي او هم د احمد شاه جمع اولیاء او خاک اولیاء. تاج د غزنوي او هم